د سپېڅلي او مهربانه ذات په نامه. قدرمنو اورېدونکو، نن درته د څانګې ناول یوه بله په زړه پورې او د خونده ډکه برخه وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه راسره پاتې سئ او ملتیا مې وکړي. له دې ورځې نه وروسته زما پلار کور ته رانغلی. میاشتې او کلونه تیر سول، خو موږ به د خپل پلار لاره څارله. عمر تېرېدی او په ټول ملک کې جګړې زیاتېدلې. د کلو نه خلک پاکستان ته کډه کېدل. زیاتې کډې به له بمبارۍ نه د شپې له خوا اوښتلې. کلي او بانډۍ له خلکو تشې سوې. داسې وخت را ورسېدی چې یو نیم سړی په کلي کې پاته سو. نور ټول وچلېدل. خبره خو حاله خرابه سوه چې د روسانو ټانکونه د کلو پر سړک باندې ښکته پورته تلل. په لږ وخت کې زموږ کلی هم خالي سو. زموږ په دا دومره غټ کلي کې خالي موږ او په شمار 5 کوره نور پاته سوه. په ځینې کورونو کې زاړه سپین ږیرې او بوډۍ ښځې پاته وې. د کلي و مخ ته لوی کڅ شاړ پاتې و. څو فصله ونه کرل سو. ویالې وچې سوې. زموږ د باغ ګلونه او ځینې بوټي وچ سول. خو موږ بیا د باغ په څنګ کې څا وایستې چې ډېرې ښې اوبه پکې راووتې. د څا اوبه به د کلي پاتو خلکو د څښلو دپاره هم وړلې. موږ به د څا په اوبو باندې باغ او نورې د کلا شاوخوا ونې اوبه کولې. زموږ دهقانان نور زموږ په غم کې نه وه. په هر چا باندې ترخې شپې ورځې راغلې وې. د شپې به ټوپکوالاو په ځینو کورونو حمله کوله. څوک به یې وژل او څوک به یې له ځانه سره بیول. یوه نیمه شپه به د حکومت پوستو او ټوپکوالاو ته دا جګړه ونښته. ټوپکوالاو به تل په عسکري کتارونو حمله کوله. لیدله به مو چې لاندې په سړک موټرې او ټانکونه سوځول کېدل. یوه شپه ناڅاپه زموږ د ښوونځي نه سره لمبه راپورته سوه. د کلا له بلۍ نه مې کتله چې زموږ د ښوونځي له ودانۍ نه یې دوړه پورته کړه. ښوونځي بند سوه. پلونه وران سوه. د ځینو خلکیانو کورونه وسوځل سوه. په ټول کلي کې د ټوپکوالاو ویره په خلکو پرته وه. موږ نه سبق پاته سو. ما سره د پوهنتون د ویلو ارمان و. لاړو هر څه په سین لاهو سول. مرګ ژوبله ورځ په ورځ ډېرېدله. زما همزولي او ټولګیوالې مې بیا هیڅ ونه لیدلې. همدا شان داسې وخت راغلی چې موږ کره به په میاشتو میاشتو څوک نه راتلل، ځکه څوک په کلي کې پاته نه وو. مور ته به مې ځینو کسانو ویله چې تاسو ولې نه ځئ؟ ټول کلي وچلېدی او تاسې ځان ته پاتې یاست. مور به مې همدا یوه خبره کوله، مرګ وي او که ژوند وي په دې خپله خاوره به وي، بل چیرته تللی نه سو. موږ ته به مور دا خبره کوله تر څو چې د پلار معلوم سوی نه وي موږ هیڅ چیرې نه ځو. خدای خو مستا. له هغې وروسته حالات دومره خراب سو چې د مړي د ښخېدو په کلي کې څوک نه پیدا کېدی. یوه ورځ د توپ ګولۍ راغله. یو سپین ږیری شل سړی او مالونه یې پرې ولګېدل. بېچاره یې ځای پر ځای د خپلو مالونو سره وواشي. نور واړه او مېرمنې په خوا کډه سوي وو. خالي دی کور مال ته پاته وو. باور وکړئ چې څوک یې د ښخېدو نه وو. موږ ته به هم ځینو خپلوانو له ښاره خوراکي مواد راوړل. کله کله چې به لارې بندې سوې ډېرې ستونزې او مشکلات به مو ګالل. د ځینې کلو مالونه او غواګانې په خپل سر په شاړو کوڅو کې لګیا وې. لنګې غواګانې ډکې غولانځې ګرځېدلې. د لوشلو یې څوک نه وو. یو وحشت رامنځته سو. یوه ورځ د سهار 10 بجې وې چې له مرکز نه څرخي الوتکه د سیند پر سر را روانه وه. په سټینګر یې وویشتله. د سیند په منځ کې ولوېدله. وروسته خبر سو ویل کېدل چې ډېرې ښځې ماشومان او خلک پکې له منځه ولاړل. د غرونو سرونه او لوړې مورچې مجاهدینو نیولې وې. په لاندې لارو او سړکونو ترې څوک نه سوی تېرېدلی. یوازې به یو نیم د روسانو کتار سلامت تېرېدلی سو. اخیر د ډېرو ډزو او جګړو سره موږ عادي سو. غوږ مو نه پر نیاوی. د مجاهدو سره هم خارجان وو. امریکایان، عربان، اروپایان به ورسره ښکته پورته کېدل. د جنګ جګړې نه بغیر بل هیڅ کار نه کېدی. زه ورځ په ورځ دغې بدو حالاتو ته حیرانه پاتې وم. د هرې ورځې ډز راته مازغه بل ډول کړي وو. کله کله به مې ښوونځی او خپل ټولګیوال په زړه راورېدل.
د ټولګي توره تخته او هر یو ساز به مې بیل بیل له سترګو تیر سول. څومره ښه وخت و. آیا هغه وخت به بیا رانسي؟ زه د کور په غولي کې د تناره په سر په همدې فکر کې تللی وم چې په دروازه د قاضي کلا زړه ادې راننوتله. زه په منډه مخې ته ورغلم. له لاسه مې ونیول او لاسونه مې ورمچ کړل. وروسته مې برنډې ته بوتله. مور مې هم ورسره ستړې مسې وکړه. په کټ کېناسته. چای مې ورته راوړې. د چای د څښلو نه وروسته زما مور ته یې نکل راواخیستې. ویلې بېګا شپه زموږ کره لستنه ټوپکوالا راغلي وو. زوی مې ورسره ټوله شپه نیغه تېره کړه. ټوله شپه یې د بام په سر پیره کوله. سهار د چای د څښلو نه وروسته ولاړل. خو زوی مې ویل هغوی ډېر خپه وو. ما ورته وویل ولې زویه؟ زوی مې وویل ځکه چې دوی ویله چې زموږ نه زموږ قومندان نعمت خان ولګېدی. ما چې د نعمت خان نوم واورېدی ما ویل ادې کوم نعمت خان؟ ادې وویل ولې د ملک دلاور زوی نه وو؟ ما وویل ښه نو څنګه چل سوی دی؟ هغې وویل ته خوښ کېده که نه؟ ویلې چې هغوی کیسه راته وکړه چې موږ د شپې په جاله کې د سیند له پورې وتلو چې د پوستې عسکرو ولیدلو. ډزې یې راباندې وکړې. موږ د جالې تبانو ونیول او په سیند کې مو ځانونه غوپه کړل. هغوی راباندې ګڼې ډزې وکړې. نعمت خان له اوبو نه راپورته سو. غوښتل یې چې جاله د خپلو پښو په وهلو او لامبو زر پورې باسي. خو هغه چې څنګه سر راجګ کړی و دستې یې پر سر ویشتلی و. موږ چې پر سیند کې ډوب سو ښه شېبه مې ځانونه په اوبو کې نیولي وو. کله چې ډزې ارامې سوې او جالې نه راپورته سو نعمت خان راپکې نه و. زړې ادې چې دا خبره وکړه نوره زه په ځان پوه نه سوم. د زړې ادې او له مور نه خوانه مې پاڅېدم. پاسه راچېته وختم او په هټکو هټکو مې نعمت خان پسې وژړل. ما یوازې د هغه په تیرو یادونو پسې ژړل. هغه خو له ما سره مینه درلودله. هر سهار به راته د مکتب په دروازه کې ولاړ و. کاشکې چې ما لیونۍ خور سره خالي څو خبرې کړې وای. هغه ټول عمر زما په مینه کې تیر کړو. د ښوونځي په تفریح کې به یې زموږ د ټولګي تر څنګ ځان را ورساوه. یوه ورځ یې راته لار نیولې وه. ښوونځي ته د تلو په وخت کې ناڅاپه د کوڅ په منځ کې را پیدا سو. شاوخوا یې پام وکړې چې څوک نه و خواته مې راغلی. راته ویې ویل څانګې زه بې له تا ژوند نسم کولی. په پلار به دې خامخا جرګه کوم. نوره ستا خوښه ده. ما هیڅ نه ویل. بس خپل سر مې ټیټ نیولی و. خو له دغې ورځې نه وروسته زما هم له هغه سره مینه پیدا سوې وه. له یوې ورځې نه مې بلې ورځې ته په زړه راورېدی. خو چې حالات ژر بدل سول دا بده ورځ چې پیل سوه بیا مې هغه ونه لیدلی. هر څه پاتې سول. ما خپلې اوښکې پاکې کړې. بیرته د هغوی خواته ورغلم. مور مې راته وویل لورې پاسې ډېر وخت تېر کړي. څه دې کول؟ ورته ومې ویل مورې هسې پورې غره کې ډزې وې د هغه په تماشا وم. مور مې وویل پرېږده دې ډزو او جګړو ډېر ځوانان خاورې کړل. زما پر زړه نعمت خان راورېدی. مور مې زړې ادې ته وویل ای مور جانې ډېر ځوانان مړه سول. زما سړی د څانګې پلار یې په سپین سهار یې له کوره وایستې. میاشتې کلونه تېر سول تر ننه بیرته کور ته نه دی راغلی. په دې خبره زما له سترګو اوښکې راتویې سوې. هغوی دواړو را سره وژړل. له هغوی دواړو سره مې یو ځای په ژړا زړه تش کړ. ښه شېبه پس بیا بوډۍ ولاړه. ما ته دوه غمونه را پاته سول. یو غم مې د پلار و او بل د نعمت خان و. د پلار د راتلو په تمه خو موږ شپې ورځې تېرولې ځکه چې هغوی خو یې د هغوی د ویلو پر اساس بندي کړی و. لا د مرګ مو ورله نه و اورېدلې. خو د نعمت خان په مرګ مې زړه پاڼې پاڼې سو. یوازې مې د ارمان په زړه پاتې سو چې کاشکې هغه خو دومره پوه سوی وی چې ګینې څانګه هم راسره مینه لري. زموږ عجبه معاشره ده او څه ډول دود دستور مې دی. څوک مینه نسي کولی چې ځان ته بس وم بس همدا سوچ به مې کاوه. هغه لکه د نورو ځوانانو په شان نه و. د هغه تیرې خاطرې او یادونه مې په زړه کړه. خالي به چې سره مخامخ سو
خپلې شونډې به یې وچیچلې. زما په لیدو به یې رنګ تک سور واوښت. خپله لاندنۍ شونډه به یې په خپلو سپینو غاښونو وچیچله. رښتیا چې څومره خوږ باندې لګېدی. تر هغې به مې څارلی چې تر څو له سترګو به مې پناه سو. دا څنګه وخت راغلی؟ هغه آرام ژوند، د ښوونځي د هلکانو او نجونو ګڼه ګوڼه، زموږ د کلي چمګاون هغه شنه فصلونه، د خلکو راشه درشه، زموږ د حجرې ډکېدل او تشېدل، دا خو په هر څه اور به لګېدی. همدې سوچونو او فکرونو مې رنګ تک ژړ واړاوه. مور به مې کله کله راته وویل: څانګې لورې، په دې ورځو کې بیخي ورژېدې. ما ورته یوه بهانه او بله بهانه کوله. تر ډېره به مې رنګ ځای ته نه راتلی. مور به مې راته ویل: لورې، ډېر فکر مه کوه، خدای مهربانه دی، پلار به دې راخلاص سي. ما ورته وویل: مور جانې، ډېر خراب وخت او ترخې شپې راغلي دي. ورځ په ورځ د ښو بدو توپیر نه کمیږي. د وچو له کبله لانده سوځي. داسې وخت راغلی چې یوه پاچاهي یو کال هم نسي ټینګېدلی. اوس یې لپسې روسان ملک ته هم راوستلي دي. بله ورځ یې نه لیدل چې پر سړک د روسانو ټانکونه روان وو. مجاهدین خو په هکه د حکومت په ضد جنګېږي. زموږ نیکونو په تاریخ کې د انګریزانو په مقابل کې ډېرې جګړې کړي دي او له ملکه یې شړلي دي. پښتنو خو تل د خپل وطن نه پردي یرغلګر شړلي دي. مور یې موږ په تاریخ کې دا جګړې لوستلي دي او دا جګړه د روسانو په مقابل کې ده. مور مې وویل: هو لورې، جهاد خو په حقه دی. خدای دې مسلمانانو ته بری ورکړي. ما مې د مور خبره ونیوله. ورته ومې ویل: مورې، جهاد خو د روس په مقابل کې په حقه دی، مګر د جهاد په نوم دې مجاهدینو څه راخیستي دي؟ د ښوونځیو سوځول، د پلونو ورانول، د ځینو بې ګناه خلکو وژل، آیا دا جهاد دی مورې؟ مور مې وویل: زه په دې خبرو نه پوهېږم، خدای پوه سه او کار یې. موږ لا په دې خبرو کې اخته وو چې زما د کاکا زوی په دروازه راننوتی. ژېره یې په مخ اوږده سوې وه، رنګ یې زیړ اوښتی و، سترګې یې ورننوتلې وې او تنګې سوي وې. موږ هېڅ ونه پېژندی، خو هغه زړور دننه را روان و. مور مې مخې ته ورغله. سمدستي یې ترې پوښتنه وکړه: وروره، څوک یې؟ هغه وخندل او مسکی سو، غاښونه یې ښکاره سو. مور مې ورغاړې وتله. ما ته یې هم راغږ کړ: څانګې لورې، دا خو دې د کاکا زوی راغلی. قدرمنو اورېدونکو، دا برخه پر همدې ځای پای ته رسېږي، په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې برخې د الله په امان.